نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو د یوې برخې په خلاصولو نن پریکړه کوي. نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو له منځه د 500 میلیونه ډالرو په خلاصولو نن سه‌شنبه خبر کوي. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې ویلي چې دغه پیسې به په بشردوستانه سازمانونو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. د راپور له مخې نړیوال بانک د بورډ غړي نن سه‌شنبه په یو غیر رسمي ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارې د پروګرامونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 500 میلیونه کنګل شویو ډالرو خلاصول نهایي کړي دي. دغه مرستې د افغانستان د بیارغونې د صندوق په برخه کې چې د افغانستان لپاره جوړ شوي او ټول ټال پکې 1.5 میلیارډ ډالر موجود دي. افغان کارپوهان وایي چې دغه کومکونه به افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم ستونزې شته چې یو یې د دغه پیسو افغانستان ته په داسې شکل لیږدول دي چې د افغانستان مالی ادارې پکې دخیلي نشي چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دي. رویټرز وایي د نړیوال بانک دغه پیسې به تر ډېر اندازې په افغانستان کې د صحت په برخه کې وکارول شي، خو ښوونکو د حکومت کارمندانو ته به ترې معاشونه ورنه کړل شي. رویټرز د کارپوهانو له قوله لیکلي چې معلمانو د حکومت کارمندانو معاشونه نه ورکول هم د عامو زده کړو، روغتیا او د ټولنیزو خدمتونو سیستمونو سقوط ګڼندی کړی. دوی خبرداری ورکړی چې سلګونه زره کارکوونکي د څو میاشتو راهیسې معاش نه لري او د دې احتمال شته چې د دوی وظیفې پرېږدي او له افغانستان څخه ووځي. سرچینې زیاته کړې چې په وړاندیز کې له نړیوال بانک څخه غوښتل شوي چې پیسې د ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو ته پرته له کومې څارنې او راپور ورکولو انتقال کړي، خو د مالی سکتور په اړه یې څه نه دي ویلي چې دا پیسې به څنګه افغانستان ته داخليږي. دغه سرچینې د امریکا بندیزونه یو لوی خنډ بولي. دوی وایي که څه هم امریکا د خوراکي توکو او درملو په اړه مالی بندیزونه لرې کړي، خو دې سربیره پر دغه بندیزونو د اساسي توکو عرضه لکه درمل او خوراکي توکي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. سرچینې ریوټرز ته ویلي چې دوی افغانستان په خاورو کې اچوي ځکه بندیزونه او د عامه سکتور ته پاملرنه کې پاتې راتلل به نور کډوال او نوره مایوسي او ډېر افراطیت رامنځته